له ښکلاګانو ډکه دره. واه واه واه. اوه اوه. که څه وړکي هم د پکتیا ژبه لږ لږ زده کړې دو او داسې چې په ورڅې د خیست ژبه لږ سخته راته برېښي. که دلته واوسېږم خیست کې هم کولی شم خیست ژبه مې زده کړم.
سلام وکړه. سلام خیر اوسې. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسېږي. دا هم د ترازۍ ولسوالۍ کې ځوان ده، ښایسته ځوان، ګلالی ځوان. تاسو وګورئ د سیلاو لیدو ته راغلی خو په ژبه ګونګ ده. بس خدای دې راته ژوندی لري، خوشحاله اوسېږي. ډېره زیاته مننه که لیدونکو. په الله مو سپارم، ښه وخت ولرئ.